سوالونه یاره شیطانان تړلې شوي دي نو دا ګناونه خلک ولي کوي او دا ګناه ولي یوازې پتا باندې شیطان کوي ټوله پړ پاغه ورچي او تل کې ډېر د بزرګ بچي کنه شیخ جنید بغدادي ته خو بيخي ګناه نه کوي یوازې شیطان خلک باندې ګناه نه کوي ته وګینه شیطان یو تړل زه خو ډېر خسړې ما خدای سما باندې شیطان کوي نه تاړو خسړې نه زه اړو خسړې نه ما سره زما نفس لګیدل چې شیطان نه وي زما د خپل نفس د شرور نه ډک زما د نفس د شرور نه ډک دا په خطبه کې مونږ نه وایو پاره خطبه کې نبی عليه السلام چې الله موږ خپل نفس د شرور نه وسات د دې نفس کنټرول په دې میاش کې پکار شیطان خو تړلې شو خدا ستا نفس و تړاو دا تکړه کا دا سرکش اس دې کې واګي واچو نو دا میاش اصل کې زمونږ د نفس د تربیت لپاره چې دا یو څو فوټه بدن کنټرول کا دومره قرباني دی ورکړه دومره ته تیار شو دا غټه قرباني ده ګوره چې د سار نه ماخام پورې تا ته الله وي مخره خوراک مکوتی نه کې قرباني ورکې الله دې قبول کړي ټول مسکل نه کې سره د دې کته په کمره کې یوازې می دومره تقوا پتا کې شتا په دې د الله شکر وباس الحمدلله وایا چې دومره تقوا پتا کې شتا چې زما الله وی دا خوراک خ حلال دی خود سار ما خام پورې مخوره دا سکل خ حلال دی دوبو خو می اس کا ما خام چې دا دومره پورې کنټرول شوي دا یو ټریننګ شته دی چې دی الله ته ویل چې دا حلال مخوره او مسکا نو چې ته د حلال نزان بندې د الله په اډر نو حرام نه خام خزان بند کا کنه که په دې راز پوی نشي زما به خبره ډیره جوړه وا چې الله رب العالمین موږ دا ټریننګ راکړي چې حلال مخوري دا بیبي دي حلال ده خوراک حلال دی دا اسکل حلال دي خدان ته وساته دا تربیت دې د پاره دی چې نن ته زما په حکم د حلال نزان ساتي اے بنده دغه شان ځان د حرام نه متړه همیشه د پاره په دې باقی اول سمیاشت دا بستا ټریننګ شي نفس په کنټرول شي نو دا رمضان زمون ز نفس د تربیت میاشت دا من سره چې کوم خپل سرکشه استه په دې کې د واګو اچولو میاشت چې دې کوم واګي واچ دا مون کنټرول کو زما محترم